راځئ نن داسې یو حیرانونکی موجود در وښایم چې په ریګ کې د اوبو په شان لامبو وهي. د دې حیرانونکي موجود نوم دی ریګ ماهی چې په انګلیسي کې ورته سانډ فش وایي. ریګ ماهی چې په انګلیسي کې ورته سانډ فش لیزرډ وایي، دا ریګ ماهی یو کوچني او حیرانونکي ماهي ته ورته موجود دی چې د ریګ لاندې د لامبو وهلو له کبله ډیر مشهوره دی. دا لکه د اوبو ماهی ډیر چټک او خورا نرم دی، له همدې کبله په ریګ کې اسانه ننوځي او ګرځي. دا ریګ ماهی په صحراو کې ژوند کوي چېرته چې ډیر ریګونه وي. زیاتره یې په شمالي افریقا، مصر، لیبیا، سعودي عربستان او د منځني ختیځ په صحراو کې موندل کیږي. دا کوچنی موجود 15 سانتي متره اوږدوالی لري، ځلا لرونکی او ښوی پوستکی لري. رنګ یې د شګو رنګ ته ورته وي، البته د ځان پټولو لپاره. پښې یې کوچنی خو قوي دي. لکه یې اوږده ده چې په ریګ کې په حرکت کولو کې مرسته ورسره کوي. دا سانډفش یا ریګ ماهی کولی شي د خپل بدن د ښویولو یا ښورښ په واسطه شګه داسې وڅنډي لکه اوبه. ساینسپوهان وایي چې دا حرکت د زیګزیګ یا سینوس موج ته ورته دی. دا ځانګړنه د روباټ جوړونکو لپاره الهام بښونکې ده. دا ریګ ماهی واړه حشرات خوري لکه مچان، چینجي او داسې نور. د شپې فعال وي او د ورځې له ګرمۍ څخه شګو لاندې پټ وي. د دې بدن داسې جوړ شوی چې ریګ نه ورننوځي او تل پاک پاتې کیږي. کولی شي په ریګ کې په ثانیو کې ورک شي او ځان خوندي کړي. په حقیقت کې دا ماهی یا کب نه دی، بلکې د څرموښکیو له کورنۍ څخه دی، خو خلک یې د ریګ ماهي په نوم پیژني. ډیر زیات پروټین لري چې له خوړلو سره سم د بدن داخلي تودوخه او د وینې فشار لوړوي. خلک یې د جنسي لذت د زیاتوالي او قوت لپاره خوري. حکیمان یا یوناني ډاکټران یې هغو کسانو ته وړاندیز کوي چې بې اولاده وي. د طلایي ریګ ماهي قیمت به په محلي بازارونو کې دومره لوړ نه وي، خو په نړیوالو بازارونو کې د 1 کیلو ریګ ماهي قیمت تر $2300 پورې رسیږي. دا و د ریګ ماهي په اړه جالب، حیرانونکي او په زړه پورې معلومات. که غواړئ همدارنګه نور جالب معلومات ترلاسه کړئ نو زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. د الله په امان.